السلام علیکم. تاسو به بغیر د وی پی ان نه، بغیر د پروکسی نه، بغیر د آی ډی پی نه تاسو به ځان له د یو کې، د یو اس ای، د جرمني، د فرانس اکاونټ څنګه جوړوئ. دغه ستاسو چې کوم افیشیل ټیک ټاک دی، دغه دې نه به تاسو ځان له د یو اس ای ټیک ټاک اکاونټ څنګه جوړوئ. که هغه د یو کې، که هغه تاسو په پاکستان کې، که تاسو په سعودي عرب کې، تاسو په هر ملک کې، تاسو ځان له اوس بالکل فری په خپله جوړولی شئ. چاته د پیسو ورکولو ضرورت نشته. اوس هم به تاسو له خپل د موبایل سکرین ته پریکټیکل طریقه به تاسو ته ښیم. خو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې یو وړوکی شانتې ریکویسټ، که چېرته تاسو زموږ په چینل باندې نوي یې، زموږ دا چینل ځان سره لازمي سبسکرایب کړئ، چونکې موږ دغه شانتې ښکلې ویډیوګانې ستاسو لپاره جوړوو. ټولو کې اول به موږ خپل ټیک ټاک اوپن کړو. تاسو ته کته ښکاري دلته نه تاسو وګورئ اکاونټ لوکیشن، دا ما جرمني سلیکټ کړ دی. که تاسو په پاکستان کې، دلته به تاسو ته پاکستان شو کړي. په تاسو په سعودي عربیا کې، تاسو په کوم ملک کې، تاسو به دلته هغه ملک شو کوي. نو تاسو به سمپل هغې باندې کلیک کړئ. هغې باندې تاسو کله کلیک کړئ، دلته به تاسو بیا جرمني سلیکټ کړئ، یا تاسو یو اس ای سلیکټ کوئ، یا تاسو فرانس سلیکټ کوئ. کوم ځای کې چې ټیک ټاک مونټایزیشن آن دی هغه به تاسو سلیکټ کړئ. زه په سعودي عرب کې ما ښکاري جرمني ما سلیکټ کړه. جرمني چې ما سلیکټ کړه، بیا تاسو ته ښکاري یوز فون نمبر، دې باندې به کلیک کړئ. دلته به خپل ډیټ آف برث ورکړئ. زه به خپل ډیټ آف برث دلته ورکوم. ویډیو به لږه اوږدېږي، خو خیر دی وګورئ، تاسو دپاره ډېره زیاته فایده به پکې میلاو شي. دلته به خپل ډیټ آف برث سلیکټ کړم. دا ما سلیکټ کړه. دلته نه به نیکسټ کړم. دلته نه چې ما کله سلیکټ کړه، بیا به دلته زه ایمیل باندې کلیک کړم. دلته به زه ایمیل خپل ورکړم. دا ایمیل دلته ما ورکړه. دلته نه به زه کنټینیو وکړم. دلته نه به زه اوس پاسورډ ورکړم. دا ما پاسورډ ورکړه او که تاسو ته ښکاري نیکسټ باندې به کلیک کړم. بیا به دلته زه نیک نیم ورکړم. دا تاسو وګورئ زما اکاونټ چې دی ریډ شو. اوس په تاسو ته زه ښیم چې دې کې پکې کوم مونټایزیشن ټول دي او هغه دې کې شته یا نشته. 3 ډاټ باندې به زه کلیک کړم. دا تاسو ته ښکاري. بیا به زه کریټ ټول باندې کلیک کړم. کریټ ټول باندې چې ما کلیک کړ، دا تاسو وګورئ مونټایزیشن ټول ویو آل باندې به زه کلیک کړم. دې کې دا تاسو ته ښکاري کریټ ریوارډ پروګرام ورک وت آرټ، ټول هر څه دې کې موجود دي. په دغه افیشیل ټیک ټاک کې تاسو ته ما وښو چې تاسو به ځان دپاره ټیک ټاک اکاونټ څنګه جوړوئ. امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوي. که چېرته دا ویډیو ستاسو خوښه شوي، نو دا خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ او د نوې ویډیو لپاره موږ نه راکړئ اجازت. تلوي الله په امان.